ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او میش د بنی اسرائیل څخه د پاخې واده وخستل د پورا د دوی د پوسه د تور غر راپورته کړ او میش دوی ته وویل تاسو په دروازه کې داخل شئ چې سجده کوونکی او میش دوی ته وویل تاسو د خالی هفته پرهیز کې زیاتې مه کوئ او میش د دوی نه ډېره مضبوطه وعده وخسته. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نو بن اسرائیل ته سزا ورکړل شوه په سبب د دوی د متولې خپلې وعدې لره او د الله تعالی په آیاتونو د کفر کولې او د نبیانو د ناحقه وژلې په سبب او د دوی د دې خبرې په سبب چې د میش زړونه په پرده کې دي. داسې نه دو بلکې الله تعالی د دوی د کفر په وجه په هغې زړونې مهر لګولی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر ډېر لږ خلک. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. په سبب د دوی د کفر کولې او په مریم باندې د بیخي لوی تهمت ویلې. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. او په سبب د ویل دی چې یقینا وجل دی میش مسیح عیسی علیه السلام زوی د مریم رسول دی الله تعالی او نه دی وجل دی هغه او نه په دار کړی دی لیکن مشابه کړل شوی وی دی ته او یقینا هغه کسون چې اختلاف یې کړی دی په هغې کې خامخا په شک دی د هغه نه نشته دی لره په هغې باندې څه علم مګر تابعداري د ګموندو او نه دی قتل کړی دی هغه په یقین سره او په